نریندر مودي یو ځل بیا پاکستان ته د جګړې اخطار ورکړی او ورته وایي چې دا ځل به داسې جګړه کوم چې پنجاب او سیند به پر دې بل مخ باندې اړوم، یعنې ستا ټولې نظامي اډې، ستا پوځي طاقتونه به ټول ختم کوم. او دا وار نریندر مودي ډېر سخت اخطار پاکستان ته ورکړي او د جګړې لپاره بیا تیاری نیسي. دوستانو، پر دې بنیاد باندې له تاسو سره تازه معلومات شریک کوم. راځئ پر سکرین باندې تر هر څه مخه دغه ویډیو پر دې بنیاد باندې را سره وګورئ. السلام علیکم، ست شری اکال، سره مشه بخیر. زم تاسو کور بار میڅنګ تاسو ګور هر میڅنګ پښتو نن د ټول نو مخ کې خبر کو د جنگ باره کې. جنگ خو سوړ دی، خو نریندر مودي ډېر زیات استغه خبرې پرون په خپل ویلاګ کې نه په تقریر کړی دي. سو هغه باندې بم باس کو پکار دا چې پاغه باندې باس هم پکار دی. نریندر مودي یو خو وچ سندور چې کوم دی، چټکی سندور چې کوم دی، دا هغه اپریشن وسه پورې ختم نه دی، هغه رواني. نریندر مودي پاکستان باروي چې د ټیرریزم ایکسپورټ کوي، دا ټیرریست سپانسرډ دي، داسې غونډه کې خبرې هم هغه په تقریر کې کړې دي. خو بهرحال نریندر مودي چې کوم یعنی هغه کوشش دا کوي چې هغه د خطې نتنیاهو دی جوړ شي، خو پاکستان غزا نه دی، فلسطین نه دی، یمن نه دی، هغه هم د نرزامن دي جنګ نتنیاهو پوز له راوسته دی. خو بهرحال خو که ته وایې چې زه به دا اپریشن کوم، هم به تا ته ګورو، نو بیا به د هغه حالات کوم چې بروز دی حالات شوي دي. او سپانسر ټیرریزم باره کې چې نریندر مودي کوم خبره کوي، نو ماته دا ووایه چې انډیا چې کوم اتحادیان دي امریکا کې د سیکانو قتل عام دپاره چا دهشتګرد چې کوم هغوی له پیسې ورکړې وي، د کینیډا کې چې کوم دهشتګردي شوي وه هغې کې د چا نیټورک چې کوم دی هغه مخې ته راغلی و، د انډیا راغلی و، استرالیا، دیگر ملکونه چې کوم دي. نو مونږ خو چلو مونږ یو پروفایل مخې ته ایښی دی، مونږ تمام تر ثبوتونه مو ایښي دي چې انډیا چې کوم دی په بیارې کې دا د کارروایي نه کوي، دا د خلک ملوث دی، دا د کرنسیز ده، ایون د هغه افیسر ایون یادیو چې کوم دی دلته مونږ سره پروت دی. نو مونږ سره خو پوره ثبوتونه مونږ دنیا ته مخې ته ایښي دي، خو دنیا په تا باندې څه الزام لګول دي نریندر مودي ته سپانسر ټیرریست څوک دی هغه واضح کیږي. 20-23 کسان ته په پاکستان کې وشتي دي، ستا وزیر داخله چې کوم دی هغه د اکسپټ کوي، او بیا تا په دوبۍ کې خپل ټیم هایر کړی دی کوم چې پاکستان په تھرو باندې چې کوم خلک وژني. نو دا سپانسر ټیرریزم څوک کوي؟ اکه ته دا سوچ کوي چې پاکستان باندې به یمن شان یا غزا پر شان اسرائیل شان حمله کو، دا یاد ساته ګوره. اوس د تقریر اندازه لګي ته چې اولې تقریر دا تا دنیا مخاطب کړو، دنیا ته تا په انګریزي کې په بهار کې ولاړ تا تقریر کړو، اوس تا تقریر چې کوم کړی په اردو کې کړی او هغه اندازه کیږي چې هغه انتهایی مایوس کن تقریر. خو بهرحال تیر شپه دا خبرې کړې. بل طرف ته دی وخت یو جنگ روان دی په سوشل میډیا باندې، او سوشل میډیا باندې د ترک یو تجزیه کار دی حسین اوشار لیکلی چې هندوستان په ماضي کې چې کوم یعنی خپل چې کوم دی یعنی هغه چې کوم صلاحیتونو دفاعي هغه کې ډېر اهم طاقتور چې کوم دی پلیټ فارم هغه جوړ کړیو. روسي ساخته S-400، فرانسیسي ساخته رافیل، او خود ساخته سوپرسونیک خود ساخته چې کوم هغه جوړ کړی دي خصوصیات حامل کروز میزایل براموس. او بیا په جنگ حالت کې یعنی اسرائیل نه چې کوم دی د IAI هروب هم دوی اغسته IAI دا هروب چې کوم دی دا تاسو ته ویلي د ډرون چې کوم پاکستان کې غورځېدل دا ټول هرون او هروب د ترور زمن ترور لورانی د دې ډرونز نوم دی. او درې رافیل یو طرف ته ارتاو شي دي، بل طرف ته یو یعنی 400 US دغه چې کوم دی یعنی د روسي ساخته S-400 چې کوم دی هغه هم نشانه جوړ شو. د سره لګبګ 200 براموس دوی لانچ کړو چې په هغه کې شپږ جزوي طور پر پاکستان په ایربیس نقصان رسولی دی جزوي طور پر. خو داسې ښکاري چې هندوستان چې کوم پلیټ فارمز دي هغه یعنی هغه سه مؤثر کردار هغه ادا کړی نه دی، څنګه چې هغه څنګه وی چې موږ سره دا سیستم دی، براموس دی، موږ سره C-400 رافیل دی. خو د هغې مقابله کې پاکستان ډیر زبردست مقابله کړله. دا چا ویلي دا د چې کوم ترکی دی د هغه
تجزیه کار ده. بل طرف ته په انډیا کې جنگ شروع شوی د انتها پسند هندوان چې کوم دي هغه ډېر د وخت کې یو خو دا ویډیو تاسو ګوره په سکرین باندې خپل فوجانو باندې هغه چې کوم دی وار کړی دی فوجانو باندې کنځلې ورته کړې دي ګټو باندې ویشتي دي یعنی خپل خلک په دې کار کې دي چې هندوستان ولې سیز فایر وکړو د چا په وینا سیز فایر ولکه ډونالډ ټرمپ وایي چې راکه ما یو ته ټلیفون وکړ چې کاروبار سر بندوم بل ته مې کاروبار سر بندوم دواړه وایي چې ټیک تا د ټرمپ کاکا مخې ته څوک راتلی شي کنه مسله دا ده نو دی وخت کې وګورو الته چې کوم مصری چې هغه سیکټریو هغه چې څنګه پریس کانفرنس کولې د هغه نه پس دغه په کور باندې حمله شي دغه ماشومان باندې حمله شي دي وس دی وخت کې بل کوم خبر راغله په انډیا کې دند جنگ جوړ شوی دی دند جنگ دا دی چې انډیا چې کوم ایر چیف دی مارشل امر پریت سنگھ هغه سکیورټي زیاته شوی دغه سکیورټي وجوهات دغه مختص تاسو اقدامات ویل کېږي چې ګولډن ایرو سکواډن رافیل تیارو سره چې کوم تعلق لرونکي څلور پایلټس دي هغه اپریشن سندور کې ډی بریفینګ په چې کوم روانو په هغه په منځ کې بھارتی فضائیه چې کوم هډ کوارټر دی په هغه کې شدید بحث خپل آرمی یعنی ایر چیف سره شوی دی دغه په نتیجه کې هغه کنزل منظلم کړ دی او د وهالو کوشش هم کړ دی یعنی هغه باندې د لاس اوچتولو کوشش هم کړی دی ایر چیف چې کوم دی هغه وایي چې هغه له مکمل اختیارات سره هغه جان بوجھ کې هغه یو رکاوټ جوړ شوی دی او دوی په د باندې دا الزام لګوي چې د یو سیک افسر دی دغه وجه دا چې د موږ صحیح دغه نه دی ورکړی یعنی نن اوس په انډیا کې هغه ایر چیف چې کوم د انډیا د فوج دپاره کار کوي دغه باندې دا الزام دی چې دا سیک دی او د وجه نه یعنی د سیک دی نو د وجه نه د پاکستان دپاره سافټ هارټ لري اندازه والی دی د دې انتها پسندو چې را دوی په څوک نه پرېږدي ویل کېږي چې دا کسان ټول په گرفتاري د دوی شوي ده دوی په گرفتاره شوي دي چې په کې سکواډن لیډر شیوس دیکشت ونگ کمانډر اجے سنگھ راجپوت فلائنگ آفیسر راکیش کمار اور سکواډن لیډر نیتن تلسی رام دا کسان دي چې کوم په حراست کې اغسته شوي دي نو په هندوستان کې یو جنگ به موږ باندې جنگ مسلط کوو جنگ په خپل کور ته ورسېد دا سچویشن دی بل طرف ته تاسو دا وایو چې د وخت کې یو خو دا معاملې دي چې کوم روانې دي چې به دا سو شول بهرحال مخې ته ځو د ډونالډ ټرمپ کاکا چې کوم دوره د په هغې باندې لږ بحث کو د ډونالډ ټرمپ باره کې یو طرف ته خو ویل کېږي چې دا خو د اولنۍ دوره د امریکې نه پس چې کله د سعودي عرب ته تللی دی حالانکې تاسو ته په پته دا یو غیر ملکي د نه مخکې هم سعودي عرب ته دی راغلی و د عموما په تیلو باندې ډېر نظر ساتي نن سبا د معدنیاتو وږی دی او ویل کېږي چې د درې څلور ملاقاتونه هم دي یو ملاقات چې کوم دی ویل کېږي طیب اردوغان سره دی دویم د کوشش دا دی چې روس چې کوم صدر دی پیوټن هغه سره دی بل چې کوم ملاقات د الجولانی سره دی کوم چې د شام مشر په زوره راوستی دی د سره د یوکرین مشر هم زیلنسکي سره هم چې کوم دی د ملاقات دی یو طرف ته خو جولانی چې کوم دی هغه آفر کړی دی ټرمپ کاکا ته چې بھئی معدنیات دې څومره پکار یا دل زه راکوم خو زما کنسټرکشن وکړه ما منې چې کوم دی دلته څه چل وکړه یعنی ماله ریلیکسیشن راکړه او موږ باندې چې کوم پابندیانې دي هغه ختمه کړه او بل د دې جولانی چې کوم دی د ټرمپ ټاور په نوم باندې یو ټاور اعلان هم ورکړی دی چې موږ ټرمپ په نوم یو ټاور به جوړو د چمچهګیرې حد ته ګوره ځکه چې څه ووایو بهرحال نو دا سچویشن دی ویل کېږي چې ډونالډ ټرمپ د شام په معدنیاتو او سره ایران چې کوم جنگ معامله ده یا جوهري معاملات دي په هغې باندې هم خبرې اترې کوي سعودي عرب سره هم څه د هغه ډیل روان دي مشرق وسطی کې جنگ ختمولو دپاره کوشش به کوي سره هغه یوکرین وار ختمولو دپاره به ډېر غټ هغه چې رول پکې اوس دې وخت کې ډونالډ ټرمپ کاکا ته غټه مسله دا ده چې ټرمپ کاکا وایي چې نوبل پرایز چې کوم د نه مخکې پرزیډنټ ته میلاو شوی نو دی غواړي چې ما ته دې هم میلاو شي ځکه ما خو روغ یې کړه ما د افغانستان نه فوج ووخت که ما انډیا او د پاکستان جنگ ختم که زه د یوکرین او د رشیا جنگ وار ختموم زه په غزا کې معامله سټ کوم نو کوشش دی غل د نوبل پرایز ته بهرحال تاسو ته به یاد وي دې نه مخکې چې کوم سابقه پرزیډنټ اوباما هغه ته دا دغه چې کوم دی دا میلاو شوی بل طرف ته د ټرمپ کاکا یو ویډیو واورئ Mr. President, when you say people who view that luxury jet as a personal gift to you, why not leave it behind? Your ABC fake news, right? Why not? It's only ABC. Well, a few of you would. Let me tell you.
You should be embarrassed asking that question. They're giving us Question a free from jet. Trump. I can say, no, don't give us. I want to pay you $1 billion or $400 million or whatever it is. Or I can say, thank you very much. د ټرمپ کاکا نه یو زنانه ریپورټر تاسو کو چې وای تعالی خو جهاز چې کوم دی هغه قطر راکې نو ته به دا جهاز آل کنه نو ډونالد ټرمپ کاکا چې ورته په انګلیسي کې ویل دي مور سره ترجمه کړی دا دی وای چې تا ته څه مسله ده د قطر طرفه مال جهاز راکې او ډیر خلکو له دا ذاتی تحفه ده هغه مال راکې او زه بیوقوفه خو نه مچ دا ناخلم وای دا زما حق دی او دا د اربونو روپو ډالر جهاز دی دا وزه لازمي عالمه تا ته ولې تکلیف دی وی ته خو فیک ریپورټر نو ډونالد ټرمپ د ځوان د کمنټ سم کړی دی بهر حال یو طرف ته ودار لانجه روانه ده بل طرف ته دا وایي چې بنگلاديش کې کوم الیکشن کمیشن دی هغه سجل کړل معزول وزیر اعظم شیخ حسینه چې کوم سابقه حکمران جماعت مشر داغه یعنی داغه د پارټي رجسټریشن چې کوم دی دوی منسوخه کړی دی او آینده چې کوم انتخابات او کیدون کې په بنگلاديش کې هغه کې دا حسن نشي اغسته بهرحال د کې شک نشته چې شیخ دوستانو دا و هرمیت سیکل تاسو سره د هندستان و د سعودي عرب ته د ټرمپ د دورې په حق باندې تازه معلومات له تاسو سره شریک کړو د هندستان وزیر اعظم نریندر مودي تیر شپه ویډیو به تاسو په سوشل میډیا باندې لیدلی چې ډیر سخت الفاظ یې داسې وکارول یعنی ډیر غوسه او د ویل چې اپریشن سندور سي کم د اعلان کړی انتخاب کړی د په وینا چې هغه پای ته نه ده رسېدلی خو د امریکې په خوښه باندې مثلا دا جګړه تر یو څه وخته پورې درېدلې او دا اپریشن سندور درېدلی ختم سوی نه ده بیا د جګړې لپاره تیاری نسو بیا جګړه کوو بیا له پاکستان سره خپل زور ازمایو او د جګړې مثلا امکانات نور اوس هم شته چې د پاکستان او د هندوستان تر مابینځ خو هغه وخت کې جګړه رامنځته کیږي چې کله د په وینا باندې هم ټرمپ کاکا بیا اجازت ورکړي نو بیا به جګړه کیږي که ټرمپ کاکا ورته د جګړې بندولو اجازت په ورځ بنده که ټرمپ کاکا ول شروع بیا شروع ځکه چې دواړه هیوادونه د ټرمپ له خبرې څخه نشي پر شا کېدلی راځو د سعودي عرب د دورې په حق باندې چې ټرمپ کړی ده پر سعودي عرب حکومت باندې ډیر داسې شرایط کې دي او د څو ډالرو پانګونه یې کړې ده مثلا چې دته به ورکوي د سعودي عرب حکومت ته یا سعودي ته یا دلته به آبادي کوي مثلا هغه چې هر څومره ډالر ورته منلي دي خو ټرمپ کاکان خپل څو شرایط ور باندې ایښي دي یعنی هغه شرایط یې مثلا داسې په خوشحالي کې داسې شرایط چې مثلا چې په هغه سره دی وایي سعودي ناراض هم نشي نه یې سر خلاص شي یعنې ټرمپ ورته ویلي چې ته اسرائیل تسلیم کړه داسې ته تسلیم کې په دې سره زما حوصله افزایي کیږي یعنې په دې سره به زما شمله نور هم لوړه سي په دې سره به زه نور هم غټ سړی ثابت سم و اسرائیل ته دا یو کار وکړه چې اسرائیل تسلیم کړه نو ټرمپ چې معلومه خبره ده کوم روپۍ چې ورکوي کوم ډالر کوم پانګونه چې په سعودي عرب کې کوي هغه د خدای لپاره نه ورکوي هغه د یو څه شي په بدل کې ورکوي یو څه ورڅخه اخلي یعنې هغه چې ورکوي له ده څخه دا کار اخلي چې دی د اسرائیل حکومت تسلیم کړي دی د اسرائیل حکومت تسلیم کړي د هغه په بدله کې تروار له مخه له هغه روپۍ ورتېرې کړي هغه ډالر چې دا حکومت خوشحاله شي نو هغه احسان د هغه احسان په مقابل کې مثلا دی به وشرمیږي له ما سره به دا خبره وکړي کړي او د اسرائیل حکومت به په رسمیت وپېژني او تسلیم به یې کړي نو ټرمپ کوشش کوي اولین مثلا په اسلامي هیوادونو کې خو تک مثلا چې پر مخ د اسلام په لحاظ باندې که څه اوس فلحاله په ده کې اسلام دومره نسته لکه په افغانستان او پاکستان کې چې سته خو بیا هم دی کوشش کوي چې له هغه ځای څخه کنټرول کړي اول اسرائیل په سعودي عرب باندې تسلیموي ور باندې پیژني لغله بعد کوشش کوي په نورو هیوادونو باندې هم پیژني